قسمت خراب تا اول ما قسمت خراب تا چې په ما ټول عمر خلکو لې بکړې دي ما سره خلکو دوکې کړې دي ولې ما سره خلک دوکې کوي ولې چې وجه ده چانه مې چې بد خوړي چانه مې پنګلې خوړي چانه مې دولت خوړلې ده چانه مې چې شغړې تر نه په ما سره خلک دوره بد کوي زه ته خو مینواله دا وایي چې خدای رسول ته ګوره دا شاګر نه دی پلیز چوره مینواله تر امریکا چې تر کوم چې پورې چا لاس رسېږي زه مړ غواړم دا چې شو دی انسان مړ غواړم چې ما لور ته دې چلورو کالو نه ورچېږي او ما په دې زړه چې دې قسم نه ماته خلک وایي شي تاسو دې کاڼه دومره بدر سره کوي ته بیا د خاوند سره ټیم تیرې زه ورته وایم زه تیرم زه ګوایي زه خیر د ګزاره دې کوه او دا ونه دې په کار چې ما دا خبره په میډیا چې نه راوځوله د دومره بې غیرته شو چې ده زما لور پکې راوځله ما لور په دې بروډ کې زمانه مخ ته راولم ته کې نم به دا لور په خپل ته اوس د بیان غيو چې ما سره دغه انسان چې چګړي دی چې نه دی غړي اته دوايي با چې ما مور وداسي اده ما مور په مخ کمبل واچي بیا ما درځي کېږي بیا هغه ما وشي ما دوايي چې مې جګه زمانه نه کراري شي دا به سیده چې ما ته د مینوال وای چې ما ته وته دور ډنډ نه په ځای چې مې رزولي وصله هغه بیماری ما ته لازم انتګرا ما خبره وره یو من چپ شته زتا لګه مې کوم خبرونه کې دوستانو خو پکېږي ما تاسو ځان ته سړی وای چې تاسو دا ډرامه د ظالمانو ستاسو بم لوریانی کنه نو دا غي لور سره غلط کار کیږي په کار چې موږ د ټول پښتانه یو ځای ودرېګو دې سره موږ یو ځای شو د دې موږ هیلپ وکړو دې سره خو غلط روانه ده او تاسو دلته خان دې خنداګان لیکي ظالمانو تاسو دا کوم کس چې خنداګان لیکي کنه تاسو خو بنگړي اول واچوي لکه شرم خیاو کې ظالمانو په کار دې چې تاسو په پښتنو خو پکېږي ګوره چې څوک سمې کنه ګوره چې څوک رنډې یا سی پښتانه خو ده کنه یار انسان خو دې کنه یار داسې غلط کار مه کوې یار غلط کار مه کوې پښتنو خنداګانې مه لیکئ ګوره دا اوزي ګوره دا یاد ساتئ صحیح ده او وخت ماښام د ګوره چې ټایم ګوره خیریم قبلیږي او د چا زړه مه ازاروئ خدای او رسول ته وګورئ ګلمن سوي دلته کې دا خبرې نه دي شي او کنه دلته کې دا خبرې نه وته جان په وی کا وتایا وته دا لور دې تا کوټ تاول لور دا څه وته ستاره وته جان تر کوټ چې نه څه پته تا ولګیږي دا ورته چې خدای دې غیر کې ما ورونه بځې لګېدي تا ور بځې زنه غیر چې مېرا نه چې غوره مو دا یو کس را پاسې دا یو کس جوارګر نومې دی دا یو کس وی نمبر او لوکیشن په ټولو پښتنو کې دا یو کس را پاسېدو نو دې ته مو غیرت وه څه بې غیرته نه دی دا یو کس را پاسېدو نه خنداګانې ګوره کله کله تاسو چې یې که نه سیریس کېږي او داسې سړو ته پکار چې دکه شان سړي چې لوریانو ته غل کېږي راخېږو السلام علیکم شهزاده څنګه دی وعلیکم السلام ګلالۍ څنګه یې ګلالۍ دې مې هم دل راخوږه دا ډېر د امریکې غټ افسر دی هلکه دې غریبې سره ډېره زیاتي شوې ده شهزاده څه شي یاره بس څه درته وشویم د دې خاوند چې دی وایي دا خو پهلوان سره پرون د دې ګیم ما وکتو پهلوان باندې مخ تور کړی وه هماغه ده که کومه وه بله یوه ده مړه د دې خاوند لګیا دی دې سره ډېر ظلم کي او د دې یو لور ده خپل پلار لګي لور سره بس پوه شه په دې خبرې نشم ویلی دا خبرې زړه مې ډېر دړ کي دا پاکستان کې زموږ پاکستان کې دا حالات روان توبه خدای توبه داسې دا سیم پلاران دي یار دور هم نه پېژني د دې پلار راپاسې دې سره هغه کوي که بل د دې لکه خاص دغه وکړو عایشې ته ورته په خپله خبره وکړو وڅه کوي وته یو ښځه چې سړی سي هغه ښځه چې په خوښي وکړي هغه ښځه خلک په عزت کې نه کاغه دلته پروډو کې کني به چې په پروډو کې نه وي به پیسې په غټي چې پیسې په غټي وته پرندو یې غوري چې رندو یې باندې غوري پیله راته خوایندې وغولې هغه نه باندې راته ملګری وغولې هغه نه باندې مې اوس په لور سپریږي اوس مې لور اوس راته وای چې ما ته به دا غاړې پر نام کې اوس به کور د درځم چې غاړې راته نه نام کې به نه درځم کور ته اوس ما دوی چې د کیسه ز په میډیا راولم اوس راته ویل چې په میډیا د کیسه راوله چې په میډیا مې راوستله اوس مې کیسه لور ته لاړه چې دې لور خو ملک زویب ته
سټیکر لګلې ما وړو کې د سټیکر به ورته دا خو سیم ته کنه تلې بونه تا ول جان کی سوګه سټیکران په کور په بم ولایا ته جان کی سوګه ستا د شرم درجی کنه چې ډیر خندنه سړی دم سړی آبل ورته نسی ورچی یار تا نه د پیدا تا لور نه د مالو دا او تا ته ضمیر دا منی یو ضمیر چې زب چرنګ ورچی ګر یار اخشی نسی خور سی سیدا تا خوایندې می وګورې تا ملور راغ کړلا اخر ز چوغم انسان غیر نه تر پورې چې شه تر پورې زیاده ته په سختي کټو ته التا رندوی باندې خوري رندوی باندې لګي ولې غب خو نه دی کنه دا هیومن ریسورس تلاړ شه کنه هیومن ریسورس تلاړ شال ته ور باندې فایل کلیم کا نو هغه عمل د پاکستان کې درته غم خوري هغه په بځي عدالت کې به کیس پکې او اما لړ شه کنه دا شانام په نوم مالک چې دا هغه تیار په هیومن ریسورس کې کار کوي هغه ټلیفون نمبر پیدا کړي یا لایف ته وروخه جا وعلیکم السلام څنګه ښه الحمدلله تاسو څنګه یاست ته کوم خدای السلام علیکم یا سلام دی عائشہ جاړي پیر صاحب څنګه تاسو ښه جوړی شته خدای الحمدلله عائشہ زه د په یو کال ملاو کنه تا یو سړی سم نه قسم دی یو سړی قسم دې زه ته نه ګورم زه دې ته ګورم زما د ګوشي بنامه وګړه زه کوم لوري ته ما د سګوت راغړل یو خزه ته په مېندو کې بیا ورته دومره بد کوي هغه تا پر دومره مهنت کوي دلته پیسې ګټي ته په نور خزو خوري نور خزو ته ورګي دوه خزې دې وګړي نه مړېږي بیا خوای دې راپسې وغولې بیا دې راپسې ترلې وغولې ما په دې زړه کې هر شی برداشت کړ او زما لور دې تا نه خو نه پیدا کنه ما نه پیدا دي تا لا خپل نه دي کنه ما پیدا او زما لور نه کراږي سره رب ګال دي کله ورنه پر دوک دې کله ورنه ویډیو بیا ورته وې فیسبوک ته سره وتا ګلالي دا خیر دی څه لیدا دا مړه بس د دې خاوند سره بس دا لور دې څو کله نه ده لور ما ولدنه نه دی هغه زما مخکې زه ډېره وړوکې واده شوم زه تقریبا 12 سالو زمونږ پلار ما مېرمې او زمونږ خپل پلار نه و بیا زه ډېره وړوکې وم زه 12 سالو زما واده وشو بیا زما چې واده کله وشو زما لور چې وه هغه چې کله پیدا شوه چې ما پورې شوه ما پیدا شوه هغه زما میړه چې و هغه پوډرس کول زما پرې شو یو بیا زما چې هغه سره 3 کاله تېر شو لور مې وړوکې وه هغه ما ته پرې شوه بیا زه ده وکړم داسې وکړم د سره مې 8 کاله ورا کېږي بیا دا لور یې راته واخیستله هغه خاوند یې راته واخیستله هغه پوډري هغه اوس مړ شو بیا زما لور وړوکې سره وله سکول مې په ویله 10 جمعه د سبق مې په ویلې ده به سکول ته وړله هغه 10 کاغه لمبيږي په واټروم کې دا وته روشندار کې موبایل ونجي بیا ورنه ویډیو یې کړی بیا ورته شپې مددګاره کې چې ما سره ملاويږي ګرله ملاويږي کني په دا په فیسبوک باندې ورکوم هغه وایي چې زه کوم په لاله سم سبا پلان ور شو زه چرته لاړم چې چیرې لاړم چې ما څوک دې لاړم ما ته وایي چې چرته لاړم اوس دا څه خو نه کېږي اوس دا ما ته څه وایي چې دا ما ته چې ته کیسه دې شي پر راوځه دا ما ته وایي چې ته به ما په نام باندې ګاډی کې صحیح ده ما ګاډی کړی دی ټیک شه ما په خپل محنت کړی دی زه ګرد ورځ دلته ناستې نارې وهم دا ما ته وایي چې تا سره پسه ټیپ ډېرم ته به دا ګاډی ما په نام کې ما ورته ویل که ته ما سره دغسې مینه کوې زما څیزونه یې چا وایي تا دي که زه نن مړه شوم زما خو په سر کې رسولي دی الله ته به پته وي زه به کله مړېږم کله به نه مړېږم مړه شو هر څه به تا ته پاته دي تا ته ته مینې خبره کې مینه ثابت کې ته ما ته ووایه چې شی ما پر ځان مړ کړه زه تا لپاره ځان مړم زه چې مړه شوم اټومیټک هر څه تا ته پاته شو زه داسې شم کولی ځکه چې تا ما خور وغواړې زما ترلی دي وغواړې زما لور نه پرېږدې زه دا یقین نه کوم زه په تا نام شیزونه نه اړم ته ما سره دغسې ټیم تېری راځه را سره تېروه بلکل په سر به دې بره ګرځم خو داسې نه شم کولی چې ته ماته وایې چې نه نه عایشې ته ماته تشې پر لام کوم یې زه ته رسمه هر څه دې زما په سړي باندې داسې په کمبسته لړېږم زه په کمبسته لړېږم ولې زه څومره کمزورې شوم
عایشه په دم دوا د یقین راځي زه پیر یم زه به درته دم کم که بیا چېرته په دم باندې ونه شو بیا هغه سره رابطه وکړه شارام سره هغه هیومن ریسورس کې کار کوي هغه به درته غم وخوري Yes, the organization کابریدان ورونه مې دي که وزیران دي که مسودان دي واړو ته دا وایم چې پلیز په ما ودرېږو ما لور هیلپ وکړو ما په دنیا کې شوق نشته لور نه بغیره په ما ودرېږو په ما ودرېږو زه واړو ته وتایم چې په ما ودرېږو چې په ما نه ودرېږي زه به خپلې لور ته ځار وکړم زه به خپله ځار وخورم چې ما د لور معامله شو ما دا وپشانګېږه ده ځکه چې زه دې زندګي نه ډېره ستړې تلم زمانه چې مې په وړوکوالي چې سختي تېره کړه مور مې پلار برېښ لاله مور مې بل خاور وکړی زما وړوکوالي کې ډېرې سختي کارې دي اوس زه سختي